گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من. سلامونه او نیکی هیله مې ومنئ دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ او د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. عبدالله تکن یم، یو ځل بیا تاسو ته د رغون ښوونیز کانال له لارې د یوې نوې او مهمې موضوع سره ستاسو په وړاندې په دې هیله چې د موضوع تر پایه پورې له موږ سره پاتې شئ. دوستانو، زموږ نننۍ او ډېره مهمه موضوع هغه د NLP په نامه ده. NLP له نویرو لینګویسټیک پروګرامینګ د کلمو وروستي لومړیو حرفو څخه اخیستل شوی دی. په پښتو کې موږ ویلی شو چې د خبرو په واسطه د ذهن د بدلون پروګرامینګ، او یا داسې هم ویلی شو چې د ژبې په واسطه د ذهن بدلون. NLP ګڼ شمېر پوهانو دغه NLP ته مختلف تعریفونه ورکړي دي. یو هغه تعریف چې عمومي دی هغه موږ په دې شکل باندې ویلی شو چې NLP د اړیکو نیونې د تخنیکونو یوه ټولګه ده چې د انسانانو احساس، روان او ذهن او ذهني بدلونونه تر څېړنې لاندې نیسي. که څه هم NLP پر 1970 زیږدیز کال کې د امریکا د کالیفورنیا ایالت پوهنتون کې د دوو استادانو له لوري د ریچارډ ګرانډلر ارواپوه او د جان ګرینډر ژبپوه له لوري د اروايي ناروغیو د درملنې پر موخه رامنځته شوه. خو وروسته دغه موضوع چې د نورو څانګو ته رشد وکوه او نورې برخې یې ونیولې او هر یوه په خپله ګټه باندې دغه موضوع تر خپل کار لاندې ونیوله. دا موضوع ځکه ډېره مهمه ده تر دې پورې چې دغه موضوع په علمي ماحول کې یا په علمي چاپېریال کې دغه ته د بلیک تریکس یا د تورو تخنیکونو په نامه باندې هم مشهوره ده، ځکه چې د دغه NLP په مرسته باندې خلک د نورو خلکو اذهان هغه د ځان په ګټه باندې کاروي. په عموم ډول باندې دا چې لکه مخکې چې موږ وویلې چې د NLP د خبرو له لارې د ذهن کنټرولول دي یا د خبرو له لارې د ذهن بدلون دی. نو مخکې له دې چې موږ په دغه موضوع او عمق ته ورننوځو، تاسو ته اهمیت واضح کړو، نو ښه خبره دا ده چې پوه شو لومړی چې ذهن یعنې څه. ځکه چې په افغانستان کې موږ وینو چې ذهن نورو شیانو لپاره هم استفاده کیږي چې اصلا دغه د ذهن د استفادې ځای نه وي. د بېلګې په ډول که یو ماشوم ښه استعداد ولري او یا هم ښه حافظه ولري، نو هغه ته د یو ذهین ماشوم په سترګه باندې کتل کیږي، او یا هم همدارنګه که یو څوک هوښیار وي هغه ته هم تر یو حده پورې ذهین کس استعمالیږي یا کاریږي ورته. خو موږ باید په دې پوه شو چې دغه ذهن له حافظې او یا هم له هوښیارۍ هوش سره بیخي مختلف شی دی. ذهن یو عمومي یو کل دی چې حافظه او هوښیاري د دې اجزا دي. د دې لپاره چې په دغه ذهن باندې سم پوه شو، نو راځو یو داسې یو مثال ته چې هر چا ټول افغانانو هغه تجربه کړی دی. یو مسجد مثال اخلو، که د مسجد داخلي احاطې ته که موږ په مجموع کې ذهن موږ ووایو، نو په مجلس کې شته هغه د گنجایش د لمونځګزارو گنجایش چې په یو مسجد کې 100 نفره، 10 نفره، 100 نفره یا هم 1000 نفره گنجایش وي، نو همدغه د ذهن گنجایش ته موږ میموري وایو. دا چې د هر په دې پوهېږو چې د هر انسان د میموري کپاسیټي جدا ده، د ځینو لږ او د ځینو هم ډېره وي. دوستانو، په مسجد کې هغه دویم شی چې دی هغه د جانمازونه یا هم د قالینې دي د جانماز په شکل باندې. دا چې دغه جانمازونه هم د مسجد یو جز دي، نو دغه جز ته موږ سبجیکټ موږ ویلی شو. سبجیکټ خپله بیا دوه حالتونه لري چې یو ذهني دي یو هغه اصلي دي، ښکاره دي، بیرون دي. خیر په هغو شیانو باندې نه ګرځو چې کوم ذهني سبجیکټس دي او کوم هغه داخلي دي او کوم بهرني. خو راځو دې ته چې موږ ذهن په اړه باندې غږېږو. د ذهن هغه درېیم اساسي توکی چې دغه هوش ده. هوش که همدغه شته جانمازونه په مسجد کې
که یو څوک راشي په منظم ډول باندې همدغه جانمازونه په صفونو کې هوار کړي په داسې شکل چې یو جانماز پر بل باندې رانشي، نو دغه ته هوش وایي. نو اوس ویلی شو چې ذهن عمومي، هوش، حافظه او سبجیکټس یا سوژه هغه د ذهن اجزاوي دي. ذهن په عموم ډول باندې داسې کار کوي چې څو سوژې یا موضوعات خوا سره ږدي او له هغه وروسته پرېکړه صورت نیسي. د NLP د جالبیت قوت نقطه هم دغه ده، ځکه چې NLP په سوژو باندې کار کوي. د سوژو په بدلون باندې زموږ پرېکړې بدلون کوي. را به شو اوس دې ته چې دغه NLP ولې ډېر اړین او ډېر زیات ضرور ده، ځکه چې دغه اول لومړی به هغه ښه والو ته راشو. که څوک د NLP له تریکونو یا تخنیکونو څخه خبر اوسي، هغه په همدغه حالت کې کولی شي یو ښه لیډرشپ وکولی شي. په دویم صورت کې کولی شي د یو مشر په ډول باندې هغه خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي او یو ښه او رڼا راتلونکې ورته برابره کړي. NLP د ښوونکو لپاره ډېر زیاته اړینه ده چې د شاګردانو په مغزو کې مثبت فکرونه د هغوی په مغزو کې ورکېږدي، تر دې پورې چې هغوی هم په ښه ډول باندې د ژوند په ټولو چارو کې بریالي واوسي. او همدارنګه د NLP هغه بدې خواوې لکه مخکې چې ما وویلې چې NLP په نړۍ کې دغه د بلاک ټریکس په نامه باندې یادېږي، یعنې تور تریکونه یا تور تخنیکونه چې د خلکو د ذهنونو د بدلون یا د خلکو ذهنونه پر خپله ګټه راڅرخولو باندې بحث کوي. په دې شي باندې مشهور ده، په دې نامه باندې مشهور ده. نو همداسې موږ باید په دې پوه شو چې نور خلک د NLP په مرسته باندې موږ ونشي غولولی، چې نور خلک د NLP په مرسته باندې زموږ په ذهنونو کې منفي شیان، زموږ په زړونو کې ناهیلي رامنځته نه کړي، زموږ د امیدونو د ماتېدو خبرې موږ ته ونه کوي. ځکه چې موږ کله چې ناهیلي شو هغوی ته قوت پیدا کېږي، د هغوی په مقابل کې څوک نه درېږي، هغوی په خپل هغه شوم اهداف چې دي هغه په اسانۍ باندې ترلاسه کوي. د دې مهم او اساسي علت یې موږ دا هم ویلی شو چې نن سبا په ټوله غربي نړۍ کې ټول ځوانان له دغه مفهوم او له دغه ټاپک سره پوه دي او دغه ټاپک په ټولو ښه والي او بدوالي باندې خبر دي. نور خلک یې نشي کولی چې دغه خلک وغولوي. خو بدبختانه د افغانستان په غریبه او تر یو حده بېسواده ټولنه کې خلک له دغو شیانو څخه نه دي خبر، نو ځکه هم د مشرانو له لارې یا د هغو شریرو خلکو له لورې په ډېر اسانۍ باندې هغوی غولول کېږي، بار بار د هغوی ذهنونه خرابېږي او بار بار یې پر خپله ګټه باندې په مناسبو وختونو کې پر خپله ګټه باندې استفاده کوي. دوستانو دغه NLP ډېره یو پراخه موضوع ده، موږ یې نشو کولی چې اصلا وخت موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ دغه ټوله موضوع موږ راغونډه کړو تر تاسو پورې در ورسوو. موږ دغه موضوع تر تاسو پورې در سره معرفي هم کړه. دا ډېره اړینه موضوع ده، باید په دې اړه باندې کتابونه وګورئ، ویډیوګانې او یا هم نور ډېر لارې دي چې کولی شي دغه موضوع او دې ته ورته موضوعاتو باندې ځانونه خبر او د خلکو له شر څخه ځانونه په امن کړئ. خدای دې وکړي چې زموږ نننۍ تیاره شوې ویډیو مو خوښه شوې وي. که چېرته مو نننۍ موضوع خوښه شوې وي، د مهربانۍ له لورې زموږ ویډیو لایک او زموږ راغون ښوونیز کانال در سره سبسکرایب کړئ، تر څو وکولی شئ په راتلونکي کې په ښه ډول باندې تر ټولو لومړی تر تاسو پورې زموږ ویډیو ته ورسېږي. تر بلې موضوع پورې مو په لوی بښونکي او مهربان خدای سپارم. پر مخه مو ګلونه د یو آزاد او خپلواک افغانستان په هیله. سلام علیکم. ای وطن تو را نازم، نسل قهرمان داری.